څنګه کولی شو خپل د بدن هډوکي قوي کړو؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د خپل هډوکي څنګه قوي کړو. زموږ د بدن ټول حرکت د هډوکي په مرسته ترسره کیږي. هډوکي مړې انساج نه دي، بلکې د ژوندیو حجراتو په درلودلو سره همیشه د خرابېدلو او مجددا جوړېدلو په حالت کې دي. که چېرته له 25 کلنۍ وروسته د خپل هډوکو مراقبت ونشو کړلی، په دې صورت کې د هډوکو خرابېدل تر دوباره جوړېدلو زیاتېږي او د وخت په تېرېدو سره هډوکي نري، ضعیف او په لوړ سن کې د هډوکي پوکي یا د هډوکي ماتېدو سبب کېږي. څه شی وکړو ترڅو قوي هډوکي ولرو؟ 1. د ضرورت په اندازه پروټین وخورو، لکه هګۍ، شیدې، پنیر، مسکه او داسې نور لبنیات. پروټین د کالاج رشتو په جوړولو سره د هډوکو سکلیټ تشکیلوي او هم په عضلاتو کې ستر رول لري. 2. په مناسب وخت کې له سبزیجاتو څخه ګټه واخلو، لکه پالک، ګندنه، کرم، کاهو او داسې ټول سبزیجات له ویټامینونو څخه ډک دي. کولی شي چې زموږ د هډوکو سره مرسته وکړي او زموږ هډوکي قوي کړي. 3. کلسیم لرونکي خواړه مصرف کړئ. که په غذا کې په کافي اندازه کلسیم نه وي، نو له هډوکو کلسیم کمیږي او په نتیجه کې د هډوکي ماتېدو احتمال زیاتېږي. کلسیم په لبنیاتي محصولاتو کې لکه سوپ، سبزیجات، مغزیات او انځر کې هم شته دی. 4. حرکت یا فزیکي فعالیت باید ولرئ. هره ورځ کم تر کمه باید نیم ساعت ورزش وکړئ، ځکه چې ورزش کولی شي چې ستاسو هډوکي قوي کړي او تاسو سالمه اوسېږئ. 5. ویټامینونه او منرالونه د ضرورت په اندازه واخلئ، لکه مګنیزیم، پتاشیم، ویټامین سی او ویټامین که او ویټامین ای. پورته مواد په میوه او سبزیو کې په پوره اندازه پیدا کیږي. تاسو کولی شئ چې میوه او سبزي ډیره مصرف کړئ او خپل لوړ انرژي پوره کړئ. 6. د زیاتې مالګې خوړل عادت پرېږدئ، ځکه چې په مالګه کې ډېر تاوانونه دي او ستاسو هډوکي له منځه وړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.